مولانا روم رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده او ډیره مشهوره واقعه هم ده. یو بوډا پلار دی، د هغه سره یو بچی چې دی هغه ناست دی. نو یو کارګر هغه دیوال باندې کېناستو. نو دا بوډا پلار دی د بچی نه تپوس کې بچیا په دې دیوال داسې دی. نو دا زوی ورته وی دادا یا بابا یا داجی دا خو کارغه دی. دې پلار ته بیا تپوس کړی دی بچیا داسې دی وی دا خو کارغه دی. په درېمه پیره کې بیا تپوس کړی نو دې تسلی ما دادا وی دا کارغه دی او پلار یې داسې اوراته باغې دریم ځل باندې. پلار یې ډېر زیات خفه شو وی بچیا ما ته پته ده چې دا کارغه دی ما ولیدو ما وپېژندو خو دا ما ته چې په کوم ځای ناست یو دې ما ته د تېر وخت د تېرې زمانې یو حالات چې دی هغه را مخې ته کړو. داسې وخت بچیا چې زه ځوان وم او ته رپوټې وې ماشوم وې وړې وړې خبرې به دې کولې. دقې ځای باندې یو کارغه ناست او تا زمانه تپوس وکړو چې بابا یا داجی دا په دې دیوال څه دی؟ ما درته وویل چې بچیا دا کارغه دی. وی تا بیا تپوس وکړو؟ وی ما به درته بیا ووي او ته به مې خپل هم کړی. وی بیا به دې تپوس وکړو؟ وی ما به ستا سوم دې خپل کړی بیا نه دې درته ووي. وی بچیا تا دومره پیرې ووي خو ما په یو پیره باندې تا ته انکار نه دی کړی. تا ته مې چې دې راټنه نه ده کړې، تا ته مې چې دې زورنه نه ده کړې. نن بچیا چې ما درېمه پیره باندې تا ته لبس چې دې هغه د خولې نه وویسته بچیا ته چې دې دومره غوسه شوې دومره ګرم شوې مې که په څلورم ځل د دې بچي نه تپوس کومه نو کېدی شي دې په ما باندې چې دې هغه راکېږي او دې ما د دې ځای نه چې دې هغه ورکړه. نو دا حقیقت نن زموږ سره د مور پلار قدر کم، نن زموږ سره د هغې احترام چې دې هغه کم، نن زموږ نه مور پلار خفه چې دې هغه لاړ، نن زموږ نه والدین چې دې هغه د ښځې په سر باندې خفه، د بچي په سر باندې خفه. مور پلار ګوندک مور پلار انسان ته په ټول عمر کې یو پیره